مسکن یکی از دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان است. از وضعیت بازار اجاره و قیمت گزاف مسکن گرفته تا روند اجرای طرح‌های حمایتی و وعده‌هایی که برای خانه‌دار شدن خانواده‌ها مطرح میشه. در شرایطی که دولت از برنامه‌های برای تهیه مسکن و تکمیل پروژه‌ها خبر میده، پرسش اصلی است که این برنامه‌ها در چه مرحله قرار داره و مردم چه زمان صاحب خانه خواهند شد. درود بر شما، من عایشه شریفی هستم. مهمان من در این نبض خبر آقای شاقاسی زاهد، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن هستند. زاهد صاحب سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. میدانیم که تراکم نفوذ در پایتخت نگران کننده است. میخوایم بپرسیم وزارت شهرسازی و مسکن به خاطر مدیریت همین وضعیت چی برنامه‌هایی را روی دست داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په کابل کې د نفوس تراکم یوه جدي موضوع ده او یوازې د کابل ښار د پراختیا له لارې د دې ستونزې حل ممکن نه ده. د کور او ښار جوړولو وزارت هڅه کوي چې د کابل ښاري په پراختیا له بېنظمۍ او پراګنده پراختیا څخه منظمې پلان شوې او راتلونکې محوري پراختیا ته واړوي. په همدې برخه کې د وزارت له مهمو پروژو څخه د کابل نوی ښار د پراختیا پروژه ده چې د یوې سترې او ستراتیژیکې پروژې په توګه د یوې نوې منظم او عصري ښاري جوړښت د رامنځته کولو ظرفیت لري. دغه پروژه د خصوصي پراختیا کوونکو د ظرفیت او مشارکت په کارولو او د ښاري پلانونو په بنسټ کولی شي په اوږدمهال کې په کابل د نفوس او ښاري پراختیا فشار تر یوه حده راکم کړی ده. له دې ترڅنګ وزارت د تفصیلي پلانونو په جوړولو، د نوو ښارګوټو په پراختیا، د ځمکو د استفادې په تنظیم او د نوو استوګنیزو او اقتصادي مرکزونو په رامنځته کولو مهم کار کوي، څو د نفوس زیاتوالی او ښاري پراختیا په مشخصو او پلان شوو مسیرونو کې د رهبري شي. همدارنګه په روان کال کې د کابل د انکشافي پلانونو د تطبیق لپاره د څو ښارګوټو اړوند ځمکو د انتقال او سپارلو چارې هم ترسره شوي دي. په ټوله کې د وزارت هدف یوازې د کابل د استوګنیزي ظرفیت زیاتولو نه ده، بلکې موخه دا ده چې یو متوازن، څو مرکزي او مدیریت وړ ښاري نظام رامنځته شي، څو د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د استوګنې کار، عامه خدمتونو او بنسټیزو زیربناو زمینه پراخه شي. بله آقای زاید، کلانترین پروژه هایی که وزارت شهرسازی و مسکن روی دست داره کدام پروژه ها است و چه زمان تکمیل میشه و البته بودجه کلی این پروژه ها چقدر است؟ د کور او ښار جوړولو وزارت د سترو او مهمو پروګرامونو څخه د کابل نوی ښار د پراختیا پروژه ده چې د وزارت له مهمو او ستراتیژیکو پروژو څخه ګڼل کیږي. د دې پروژې هدف دا ده چې د استوګنې اقتصادي فعالیتونه، ښاري خدمتونه او بنسټیز زیربناو لپاره یو نوی منظم او عصري ښاري جوړښت رامنځته شي. د دې پروژې مهمه ځانګړتیا دا ده چې وزارت غواړي د خصوصي سکتور د پانګونې او د پراختیا کوونکو له ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. له همدې امله د دې پروژې ټول لګښتونه اړین نه دي چې یوازې د دولت له مستقیمې بودیجې څخه تامین شي، بلکې د مشارکت او د خصوصي پانګوالو د پانګونې له لارې نه هم د پروژې په تطبیق کې مهم رول ترسره کیدی شي. څرنګه چې د وزارت بېلابېلې پروژې د تمویل، پانګونې او تطبیق مختلف ماډلونه لري، نو د ټولو سترو پروژو لپاره د یوې واحدې بودیجې یادونه پرته له دې چې د هرې پروژې د تمویل سرچینه جلا وښودل شي، له دقیقوالي سره به سمون ونه لري. له همدې امله غوره ده چې د هرې پروژې بودیجه په جلا توګه د هغې د رسمي قرارداد، مالی سند او د تمویل د سرچینې په بنسټ باندې اعلان شي.
بله آقای زاید، مردم افغانستان در بیخانگی و بی‌سرپناهی بیشترشان به سر میبرند و میدانیم که قیمت خانه ها در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه بلند و بالا و گزاف است. میخوایم بپرسم آیا برنامه های هم روی دست دارین که بتونه مردم صاحب خانه شوه و اجرایی باشه؟ هو د کور او کار جوړولو وزارت له مهمه کاري تګلارو څخه یوه دا ده چې ځمکه او د استوګنې کورونه په منظم او پلان شوي ډول خلکو ته برابر شي. په افغانستان کې د مسکن ستونزه یوازې د کورونو د کمښت ستونزه نه ده، بلکې له بېلابېلو عواملو سره تړاو لري، لکه د ښاري چمتو ځمکو کمښت، د ځمکو لوړه بیه، د بنسټیزو زیربناوو نشتوالی، غیر منظمه ښاري پراختیا او د استوګنې د اړتیاو زیاتوالی. له همدې امله د دې ستونزې د حل لپاره هم باید جامع او هر اړخیزه تګلاره ولرو. وزارت د کابل نوی ښار د پراختیا د نوو ښارګوټو د رامنځته کولو، د تفصیلي پلانونو د جوړولو او د پراختیا وړ ځمکو د برابرولو له لارې هڅه کوي چې د ځمکې او مسکن عرضه زیاته شي. کله چې ځمکه په منظم ډول پلان ورته اړینې زیربناوې برابرې شي، نو خلکو، پانګوالو او پراختیا کوونکو ته د کورونو د جوړولو زمینه هم لا ښه برابریږي. در بخش ساخت و ساز در افغانستان میخوایم بپرسم چقدر ساخت و سازها معیاری هستند تا حداقل در برابر آفات طبیعی مثل زلزله تداوم و مقاومت داشته باشند؟ په دې برخه کې باید واقعبین واوسو. دا نشو ویلی چې په افغانستان کې ټولې ودانۍ په بشپړه توګه د ودانیزو معیارونو مطابق جوړیږي، ځکه د ودانیو یوه د پام وړ برخه په ځانګړې توګه غیر رسمي او خپلسري ودانیزې چارې دي، له بشپړو تخنیکي مراحلو او معیارونو څخه بهر ترسره کیږي. خو د وزارت تګلاره دا ده چې رسمي ودانۍ چارې باید د تخنیکي معیارونو او مقرراتو منظور شوو نقشو، انجنیري اصولو او د ودانۍ د خوندیتوب له الزاماتو سره سمې ترسره شي. له همدې امله یوه نوې پروژه او پلان شوی ښارګوټي کې ډېر ښه فرصت شته چې لومړنی پړاو څخه د زلزلې خطر، بیړنۍ لارې، د سړکونو او کوڅو مناسب عرض، نور د خوندیتوب اړوند موارد په ښاري او ودانیزو ډیزاین کې په پام کې نیول شوي. بله زاهد صاحب، در آخرین پرسش میخوایم مطرح بکنم. وزارت شهرسازی و مسکن گفته بود که برای مهاجرین بازگشته از کشورهای همسایه زمین توزیع میکنه و اسکان مجدد در نظر دارن. آیا این زمین ها توزیع شده؟ اگر شده در کدام ولایت ها و به چه تعداد افراد؟ تر اوسه پورې په 22 ولایتو کې د راستنېدونکو مهاجرینو لپاره 6,000 او 519 د استوګنې نمرې ځمکې ویشل شوي دي. خو مهمه خبره دا ده چې اوس دغه بهیر یوازې د ځمکې ته تثبیت پورې محدود نه ده. هدف دا ده چې راستنېدونکو مهاجرینو ته د استوګنې لپاره د ځمکو د برابرولو ترڅنګ د ښارګوټو د منظمې پراختیا او اړینو بنسټیزو اسانتیاو لپاره هم زمینه برابر شي. تشکر. سپاسگزارتان آقای مولوی شاغاسی زاهد، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، از حضورتان در برنامه و اینکه فرصت گذاشتین. به این ترتیب رسیدیم به پایان نبض خبر. تا بعد، بدرود.